د دې اوبو واک زر تر زره خپل چوپړ کې غواړو د قشتېپې پر شان یو نوی بند کونړ کې غواړو لکه مغل به وخوري سر په دغه لار مات سي په نږدې وخت کې به له خیره ازغن تار مات سي تاریخ به بیا ولیکي موږ جنګ په ټوپکو ګټه زر به خبر شي چې پنجاب نه مو اټکو ګټه آرام مې پرېږدی څو شعرونه په مورچلو لیکم حالات جوړ نه دی چې په سرو شونډو غزلو لیکم د ګودر غاړه شور ماشور یاد کم منګی یاد کم زلفې پیچکې یا په سپین ټټر ځونډی یاد کم آرام مې پرېږدی څو شعرونه په مورچلو لیکم حالات جوړ نه دی چې په سرو شونډو غزلو لیکم د ګودر غاړه شور ماشور یاد کم منګی یاد کم زلفې پیچکې یا په سپین ټټر ځونډی یاد کم پر شا که پاتې یو خو نور په مخه تلل غواړو له نړیوالو سره ښه تعامل کول غواړو هو یو پوره نوي پسې نورې سپارښتنې ورکوي کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکوي د دې اوبو واک زر تر زره خپل چوپړ کې غواړو د قشتېپې پر شان یو نوی بند کونړ کې غواړو یو پوره نوي پسې نورې سپارښتنې ورکوي کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکوي د دې اوبو واک زر تر زره خپل چوپړ کې غواړو د قشتېپې پر شان یو نوی بند کونړ کې غواړو یریږو نه هر رنګ حالاتو ته ګریوان نیسو مونږ هغه یو چې د اور لمبو ته ځان نیسو هغسې ړنګ دی لا دې ړنګ میدان ته بیا ښکته شو مونږ تیار یو چې د جنګ میدان ته بیا ښکته سو لکه مغل به وخوري سر په دغه لار مات سي په نږدې وخت کې به له خیره ازغن تار مات سي تاریخ به بیا ولیکي مونږ جنګ په ټوپکو ګټه زر به خبر شي چې پنجاب نه مو اټکو ګټه یریږو نه هر رنګ حالاتو ته ګریوان نیسو مونږ هغه یو چې د اور لمبو ته ځان نیسو هغسې ړنګ دی لا دې ړنګ میدان ته بیا ښکته شو مونږ تیار یو چې د جنګ میدان ته بیا ښکته شو لکه مغل به وخوري سر په دغه لار مات سي زر په نږدې وخت کې به له خیره ازغن تار مات سي تاریخ به بیا ولیکي مونږ جنګ په ټوپکو ګټه زر به خبر شي چې پنجاب نه مو اټکو ګټه هر یو منزل ته مو جدا جدا زینه وهلې د زمانې هر زورور ته مو سینه وهلې سترګې دې نه پټوي په جار د خپل قانون ښایي نن دې راپاسي نړیوال د خپل غبرګونو ښایي سترګې دې نه پټوي پرې دا د خاتمې وبولي د پاکستان ظلم د غیر انساني وبولي د خپو د ګوتو نه شروع ان تر څنګله وسي زما د حق پوښتنه باید سل تر سله وسي د انسانیت په نوم نور هر در ته ملهم غږیږو نورې خبرې په قلم کو په قلم غږیږو کفر ته یې مه باسئ ایمان څخه زړه مه توروئ د مسلمان څخه زړه مه توروئ په سپین کابل بیا د قتلونو جنډې مه جوړوئ د افغان وژنې په نوم نورې جبهې مه جوړوئ تازه یې پرېږدئ له سکروټو ایرې مه جوړوئ بیا څنګه سترګې غړوئ بیا سرګردانه ګورئ بیا کومه ورانه جوړوئ بیا کوم ورانه ګورئ خل فصل وکړي اخر کې تر یاقوت او زمرود واخلي مونږ قمقلان ترېنه اخره کې باروت واخلو خلق فصل وکړي اخر کې تر یاقوت او زمرود واخلي مونږ قمقلان ترېنه اخره کې باروت واخلو راغلي وستای د بل په تمه مه کښېنئ بیا د بل په تمه د کابل په تمه مه کښېنئ بیا راغلي وستای د بل په تمه مه کښېنئ بیا د بل په تمه د کابل په تمه مه کښېنئ بیا د خپل وینو خپل قیمت په خپل چوپړ اعلان کوي وخت سری وخت دی ګوره یو بل نه ملاتړ اعلان کوي راغلي وستای د بل په تمه مه کښېنئ بیا د بل په تمه د کابل په تمه مه کښېنئ بیا د خپل وینو خپل قیمت په خپل چوپړ اعلان کوي وخت سری وخت د ګوره یو بل نه ملاتړ اعلان کوي خور به له ورور مور به له لور لور به له پلار ورکوي لاس به وهئ خپې به وهئ درنه به لار ورکوي خور به له لور خور به له ورور مور به له لور لور به له پلار ورکوي خپې به وهئ لاس به وهئ درنه به لار ورکوي بیا به مو ورځ په ورځې بیا به م هڅوي ځان ته تاسو به ګورئ نړیوال به م ګډوي ځان ته بیا به مو ورځ په ورځې بیا به م هڅوي ځان ته تاسو به ګورئ نړیوال به م ګډوي ځان ته د خردجال د فتنو نه یریږئ د راغلي حال د فتنو نه یریږئ راغلی حال د خپل خیانت یو علامه نه بولئ د فلسطین جنگ د قیامت یو علامه نه بولئ سختې خبرې مو په نرمې او نرمۍ ګاللي مونږ په دې لاره کې سختۍ پسې سختۍ ګاللي زما دا دین زما اسلام په اسانۍ چیرته راغلی نه دی دا د یو 2 او 3 سرو په قربانۍ چیرته راغلی نه دی له سر او ماله پرې تېر شوي ترې قربان تللي دي بزرګ اولیا پیران استاد او استادان تللي دي په دغه لار کې صحابه پیغمبران تللي دي کونډې او رنډې شهیدان او یتیمان تللي دي دا خلک مانځه ته د بلال په خوږ اذان تللي دي چې پرې مین شي بیا د خپل سر په تاوان تللي دي په دغه لاره کې قوي جنګ سالاران تللي دي هیڅ چا مات نه کړلو خو ټول په دې ارمان تللي دي که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ
د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. پته: د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټخانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز. د اړیکې شمیره 0 اویا 6 40 8 101.